السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او سلامت اوسئ د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو. ګرانو زده کوونکو، د لوست د پیل څخه مخکې د معمول په څیر تاسې خو به کورنۍ دنده راوړې وي، حتما مو راوړئ، ځکه چې کورنۍ دنده په کور کې د لوست د تکمیلېدو مهمه دنده ده. همداراز غواړو چې په تیر لوست باندې هم لږ رڼا واچوو. ستاسې تیر لوست د څه شي په هکله و ګرانو زده کوونکو؟ د ایکوسیستم فزیکي یا غیر ژوندي عوامل یا فاکتورونه. په مجموع کې ایکوسیستم په څو ډوله فاکتورو یا عواملو پورې تړلی، په دوو ډولو، چې یو فزیکي یا غیر ژوندي فاکتورونه یا عوامل دي او بلې بیولوژیکي یا ژوندي عوامل دي. چې موږ او تاسو فزیکي عوامل ولوستو. فزیکي عواملو کې کوم عواملو؟ حرارت و، خاوره و، هوا و، نور و، چې دغه عوامل د فزیکي یا غیر ژوندي عواملو پورې مربوط فاکتورونه دي چې د ایکوسیستم غیر ژوندي جوړونکي عناصر دي. چې نن غواړو د بیولوژي د مضمون د اووم ټولګي اووم څپرکي د 42 لوست چې ستاسې د کتاب مخونه 70 او یو اویایم مخونه به تشکیلوي، چې عنوان یې بیولوژیکي عوامل دی د ایکوسیستم، چې زه عبدالصمد مسلم به تاسو ته وړاندې کوم. خو د درس د پیل څخه مخکې غواړم چې بیا هم د دې لوست مهم موخې تاسو ته بیان کړم. د دې لوست تر پایه به انشاءالله په دې وتوانیږو چې بیولوژیکي عوامل وپېژنو، همدارنګه د بیولوژیکي عواملو څخه کار واخلو، او همداراز د بیولوژیکي عواملو د ساتنې هڅې وکړو. ځکه د طبیعت هر دوران او عامل یا فکتورونه چې زموږ او ستاسو په ګډه باندې دوران کوي، که هغه ضررونه ورته متوجه وي یا د انسان په وسیله یا د نورو موجوداتو، د هغه مخنیوی ونه کړو، نو زموږ د ژوند نظام به د ګډوډیو سره مخ کیږي. راځو اوس خپل اصلي لوست ته. ګرانو عزیزانو، زموږ او ستاسو بسم الله الرحمن الرحیم د دې لوست عنوان دی د ایکوسیستم بیولوژیکي عوامل یا ژوندي عوامل. په مجموع کې 3 عمده بیولوژیکي برخې لري ګرانو عزیزانو. یو تولید کوونکي دي، هغه عوامل چې تولید کوي، لکه فابریکه غوندې، چې هغه نباتات دي. نباتات موږ او تاسو ته د تولید مهم منبع دی. د فوتوسنتیزس د عملیې په نتیجه کې مختلف سابه، میوې، ګلان، ترکارۍ چې زموږ او ستاسو او د نورو موجوداتو خوراک تشکیلوي، د نباتاتو یا د دې تولید کوونکو پورې مربوط دي، چې دا یو ژوندی عامل دی، ځکه چې نباتات خپله ژوندي موجودات دي. همدارنګه بل مصرف کوونکي دي. مصرف کوونکي هم ژوندي موجودات دي، چې مصرف کوونکي هم په 3 ډولو باندې دی. یو لومړني مصرف کوونکي دي چې مستقیما نباتات خوري، مستقیما د نباتاتو څخه کار اخلي. او یو دویم مصرف کوونکي دي لکه غوښه خوړونکي. غوښه خوړونکي په خپله هغه موجودات چې هغه واښه خوري، دی بیا د هغه واښه خوړونکو غوښه خوري، چې دا ته دویمي مصرف کوونکي وایي. یعنې مستقیما د واښه نه کار نه اخلي، بلکې د هغو ژوندیو موجوداتو د غوښې نه کار اخلي چې هغه واښه خوري. لکه مثال حیوانات دي،
ګورئ چې حیوانات لکه غواګانې مستقیما واښه خوري او غوښه خوړونکي لکه لیوه، پسه، پړانګ. البته پسه په خپله ښکار د نورو غټو حیواناتو دی، لکه غوښه خوړونکي حیوانات. دا په دویم مصرف کوونکي راځي چې البته پسه په اولو کې راځي، لکه انسانان هم په دې کې راځي. خو انسانان بیا یوه بله ډله کې هم راځي چې هغه هر څه خوړونکي دي. هر څه خوړونکي معنا ده چې دوی مستقیما د نباتاتو نه هم کار اخلي، لکه موږ تاسو چې د سابو نه کار اخلو مختلف، د نباتاتو د محصول نه یعنې د دانو څخه یې لکه د لوبیا، نخودو، دالونه او نور. همدارنګه له هغو حیواناتو غوښو نه کار اخلو چې هغه هم نباتات خوري، لکه د غوا، پسه، دې نه موږ چې همداسې د انسانانو په څنګ کې نور حیوانات هم دي، لکه چرګان هم په خپله تاسو ګورئ، یا نور حشرات. چرګان هم په خپله غوښه خوري، دانه هم خوري، نبات هم خوري. بعضې حشرات هم داسې دي چې هم غوښه خوري، هم دانه خوري او هم سابه خوري. نو مصرف کوونکي درې ډله دی: لومړني، دویمي او هر څه خوړونکي. درېیمه ډله د بیولوژیکي عواملو یا فکتورونو له جملې څخه تجزیه کوونکي دي. دغه تجزیه کوونکي موجودات چې ډېر کوچني موجودات دي چې بعضې حتی په سترګو نه ښکاري، خو لوی لوی غټ غټ حیوانات لکه که یو غوا یا پسه یا نور حیوانات مردار شي، نو د دوی غوښه دا تجزیه کوي، یا د خوراک په نتیجه کې دوی د همدې موجود بدن تجزیه کیږي په کاربن دای اکساید او نور تشکیل شوي عناصرو باندې، چې دا بیرته کاربن دای اکساید په هوا کې منتشر کیږي او د دې څخه بیا نباتات کار اخلي. نو درېیمه ډله یې تجزیه کوونکي دي چې دا یو مثال یې بکتریاګانې دي. خو که بکتریاګانې دغه لوی لوی حیوانات یا اجسام چې له منځه لاړ شي یا مړ کیږي دا تجزیه نه کړي، دا هم موږ تاسو د لوی بیولوژیکي مشکل سره مخ کیږو. یو خو به د دوی د جسدونو د تعفن یا د بدبویي څخه به رنځو چې همداسې به غټ پروت وي، خو دغه بکتریاګانې بیا دا تجزیه کوي، بیرته په خاورو کې د اجزا په خاورو کې منتشر کیږي هغه عناصر چې دغه موجود ترې جوړ شوی، او هم په هوا کې د ګازونو په شکل کاربن دای اکساید او نور. په خاوره کې چې تجزیه شي دغه خصوصا شوي حیوانات یا نباتات، دا هم خاوره حاصل خیزه کوي، یا په خپله دغه تجزیه کوونکي هم ګټه رسوي. نن موږ تاسو څه ولوستو ګرانو زده کوونکو؟ د ایکوسیستم بیولوژیکي عوامل کومې مهمې برخې لري؟ درې مهم برخې لري چې یوې تولیدونکي دي چې هغه نباتاتو ډله دی، چې مختلف دانې، مختلف میوې، سابه موږ تاسو ته راکوي، دا نباتات دي، تولیدونکي دي. بل بیولوژیکي عوامل مصرف کوونکي دي، تیار خواره دي، خوري، چې په دې کې بیا درې ډله دی. لومړني مصرف کوونکي دي چې مستقیما د همغو غوښو نه کار اخلي. دویمي مصرف کوونکي دي چې د غوښو خوړونکو د غوښو نه کار اخلي، لکه چرګان، حشرات او نور. او هر څه خوړونکي هغه دي چې له ټولو نه کار اخلي، یعنې هم له واښو نه، هم له دانو څخه او هم له غوښو څخه. همداراز ګرانو زده کوونکو یوه درېیمه ډله چې د تجزیه کوونکو په نوم سره یادېږي، موږ او تاسو وویلې. تجزیه کوونکي بیا څه کوي؟ تجزیه کوونکي د همدې حیواناتو او نباتاتو د جسدونو یا د مړو اجزاو څخه کار اخلي، هغه تغذیه کوي او هغه ویشي، تقسیموي په مختلفو برخو باندې. د دې څخه بیا د غذا په توګه استفاده کوي. د غذا په توګه استفاده کول څه ته وایي؟ د غذا په توګه استفاده کول هغه څه ته وایي چې د بدن د اړتیاوو
شته عناصرو باندې بعضې عناصر هوا ته خپرېږي د کاربن دای اکساید او نور کاربن اکسیجن او نور او بعضې نور مفیده عناصر په ځمکه کې خپرېږي چې د ځمکې د حاصلخیزۍ سبب کېږي. یوه بله مهمه مسله چې غواړم تاسو ته یادونه وکړم هغه دا دی چې ګرانو زده کوونکو چې په ایکوسیستم کې د ژوندیو او غیر ژوندیو عواملو ترمنځ اړیکې شته. یعنې دغه فزیکي عوامل چې تاسې په تېر لوست کې ولوسته او بیولوژیکي عوامل چې مصرف کوونکي او تولیدونکي او تجزیه کوونکي دي د دوی ترمنځ اړیکې شته. یعنې دا یو بل ته ګټه رسوي. مثلا خاوره چې موږ او تاسو د فزیکي عواملو په حیث وپېژنده، خاورې ته بیا بیولوژیکي عوامل همدا تجزیه کوونکي دي چې دغه خاوره حاصلخیزه کوي. د اجساد د نباتاتو او حیواناتو تجزیه کوي، خاوره حاصلخیزه کوي، یو بل سره اړیکې لري. یا اوبه د فزیکي عواملو له جملې څخه دی چې په بیولوژیکي عواملو کې هم کارول کیږي، ځکه اوبه د ټولو نباتاتو او حیواناتو مهم جز تشکیلوي. بې له اوبو نه ژوند ممکن نه دی. نو اوبه هم په خپله غیر ژوندي موجود دی، د ژوندي موجوداتو د ودې، د نمو او د تشکیل حتی سبب کیږي. نو بیولوژیکي او فزیکي عوامل یو بل سره اړیکې لري. دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست. او اوس خپلې کتابچې پرانیزئ چې تاسو ته کورنۍ دنده در وسپارم. ګرانو زده کوونکو، ستاسې کورنۍ دنده به د دې لوست هغه مهم آخري خبره به وي، یعنې په ایکوسیستم کې د ژوندي او غیر ژوندیو عواملو اړیکې. په ایکوسیستم کې د ژوندي او غیر ژوندي عواملو اړیکې ولیکئ. چې یوه بېلګه یې ما تاسو ته وویله چې خاوره وه، په خاوره کې چې مواد تجزیه کېږي. نور عوامل به تاسې د خپل لوست د لوستلو په نتیجه کې دغه عوامل به په خپله کتابچو کې ولیکي. په راتلونکي کې به انشاءالله غذایي زنځیر مطالعه کوو او دا به ستاسې د نن ورځې لوست. نور نو په لوی الله سپارم. د خدای په امان.